السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو راځم د پیکسلاب دوهمې ویډیو ته. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د پیکسلاب پاتې برخه تشریح کړم. نو راځم د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم ملګرو، ته درې نقطې چې تاسو ته ښکاري 3 ډاټس یا سر په سر کومې نقطې چې دي پر ده باندې کلیک کوم. دلته تاسو ته څو خبرې درکوي چې یوز ایمیج فرام ګالري، فول سکرین، یوز ایمیج فرام کیمرا، ایکسپورټ ایمیج سایز. دغه خبرې دي غواړم په همدې خبرې وکړم، دا نورې هم درته تشریح کړم. ملګرو تاسو ته ښکاریږي چې دلته موږ سره بیکګراوند چې دی دا شین رنګ کې دی. که همدغه بیکګراوند غواړو موږ یو بل بیکګراوند انتخاب کړو، مثلا دغه لاندې ځای کې هم بیکګراوندونه شته دي. تاسو ښکاري ملګرو ښایسته ښایسته بیکګراوند دلته هم شته. خو که چیرې دا بیکګراوند هم ستاسې په زړه نه وي، غواړئ چې د خپلې خوښې بیکګراوند له یو بل تصویر یا یو بل بیکګراوند له خپل ګالري څخه راوړئ، نو په دې ځای کلیک کوو یوز ایمیج فرام ګالري. په دې ځای کې به تاسو سره چې هر ځای کې دلته کلیک وکړئ ملګرو، هر ځای کې تاسو سره ایمیج وي، له همغه ځای نه تصویر ورته انتخاب کړئ. نو زه راځم د دې ځای یو تصویر انتخابوم. دا انتخابوم چې تر څو همدا زما د بیکګراوند په ځای انتخاب شي. دا د بیکګراوند مې چینج کړو ملګرو. بیا راځم 3 ډاټس، دلته فول سکرین لیکلی. که غواړم همدا بیکګراوند دی په پراخ اندازه وښودل شي، نو په فول سکرین باندې کلیک کوم. هغه بیکګراوند به موږ ته په پراخ اندازه وښودل شي، نو دې ته اړتیا نشته. د نه بیرته بیک کېږم. دریم چې دی پکې ملګرو یوز ایمیج فرام کیمرا. که غواړئ چې تصویر له په کمرې باندې واخلئ د یو ځای، یا د خپل تصویر یا یو بل تصویر له هم په کیمرې باندې هم اخیستی شي چې تصویر واخلئ او د بیکګراوند کې ترې استفاده وکړئ. بل ایکسپورټ ایمیج دی ملګرو. تاسو ته ما مخکې یادونه کړې وه چې د سیو واز ایمیج هغه او دا خبره یوه ده، یعنې سره ورته والی لري. که چیرې زه ایکسپورټ ایمیج وم، د دې ځای هم کولی شم چې تصویر شیر کړم، یعنې په ټولنیزو شبکو کې دا تصویر د خپور شي، مثلا فیسبوک، واتساپ، ټویټر، انستګرام باندې. او که غواړم دا تصویر له همدې ځایه سیف کړم، هم امکان لري چې له دې ځایه دا تصویر سیف ټو ګالري په سیف ټو ګالري باندې کلیک کوم، تصویر به موږ سره سیف شي. بل ملګرو راځم په همدې 3 ډاټ باندې کلیک کوم. ایمیج سایز دی. ایمیج سایز چې تاسو ته ښکاري ملګرو، مخکې مې هم یادونه کړې وه. که چیرې په دې ځای کلیک وکړو، دلته به مختلف سایزونه راکړي. کسټم دی، سکویر دی، پروفایل پکچر دی، همدارنګه یوټیوب چینل بینر دی، کاور فوټو دی، مختلف اندازې پکې دي. تاسې چې هر اندازې ته اړتیا لرئ په همغه اندازه کلیک وکړئ، ستاسو تصویر به په همغه اندازه سیف شي. او که غواړئ چې خپله خوښه باندې اندازه ورکړئ، په دې ځای کې ورته کولی شئ چې د خپلې خوښې اندازه ورکړئ، چې هر څومره ستاسو زړه وي چې لوړوالی څومره وي او پراخوالی څومره وي، له همدې ځای کولی شئ چې ورته هغه اندازه ورکړئ. نو زه اوکې کوم. بل اپشن چې پکې دی ملګرو کانټاکټ از. کانټاکټ از دا په دې معنا چې له موږ سره په رابطه کې شئ. یعنې که دغه اپلیکیشن چې هر چا جوړ کړی وي، که تاسو سره کومه پوښتنه وي، پیشنهاد وي، یا کوم بل وړاندیز وي، کومه نظریه وي، له همدې ځای کولی شئ تاسو خپل هغه پوښتنه، پیشنهاد، وړاندیز له همدې ځای له هغې سره شریک کړئ. ملګرو تاسو ته ما په تېره ویډیو کې یادونه کړې وه چې زه به د حقمل بغلاني ورور له پیکسلاب نه هم استفاده کوم. نو راځم دا پیکسلاب دلته کلوز کوم، اگزیټ کېږم له دی نه. زم دغه اپلیکیشن چې دا سور رنګ کې تاسو ته ښکاري ملګرو، په پښتو یې ورته لیکلي چې پیکسلاب، همدا اپلیکیشن اوپن کوم. همغه خبرې په دې ځای کې ګورم چې دلته څه ډول دي. راځم همدې 3 نقطو ته په دې ځای کلیک کوم. تاسو وګورئ ملګرو، هر څه چې هلته په انګلیسي ول دلته پښتو ژبې ته ژباړل شوي دي. د تلیفون د ګالري څخه عکس راخیستل، مکمل صفحه، د کمرې څخه عکس اخیستل، د عکس ثبتول، د عکس سایز، زموږ سره په رابطه کې شئ. او دا نورې پاتې برخې چې دي زموږ نور پروګرامونه ترلاسه کړئ. دلته به لینکونه پراته وي. که په دې ځای کلیک کړئ، تاسو به ډایرکټ د پروګرامونو منبع ته لاړ شئ چې کوم ځای نه پروګرام ترلاسه کړئ. بل ملګرو تاسو ولیدل چې څو شېبې وړاندې دلته زما په دې اپلیکیشن باندې اعلان راغی. که غواړئ همدغه اعلاناتو د آنلاین مخه بنده شي، نو اعلانات لرې کړئ. په دې ځای کلیک کړئ، د اعلاناتو مخه به بنده شي. او بل ملګرو د مخکینی اتومات ثبت شوي ډیزاینونه په دې ځای کې که چیرې تاسو سره مخکې ډیزاینونه وي، هغه دلته ثبت دي، له همدې ځای کولی شئ چې اوپن یې کړئ. او بل د خپل ثبت شوی ډیزاین خلاص کړئ. که چیرې تاسې کوم ډیزاین باندې کار کړی وي، هغه نیمګړی پرېښی وي او ځان سره بیا سیف کړئ چې غواړئ په همغه کې بیا کار وکړئ، نو په همدې ځای کلیک وکړئ، خپل ثبت شوی ډیزاین را خلاص کړئ. ما سره تیار یو ډیزاین شته، که غواړم چې کلیک پرې وکړم همدا ډیزاین به ما ته را خلاص شي.
ښکاري ملګرو تاسو ته دا ډیزاین دلته راخلاص شو. بیرته بیک کېږم. راځم ملګرو بل چې دی زموږ په اړه که غواړئ چې دغه چینل دغه اپلیکیشن چا جوړ کړی وي غواړئ له د ده په اړه معلومات ترلاسه کړئ مثلا دا پکسلاب چې دی حکمل بغلاني ورور ترتیب کړی دی زه په همدې کلیک کوم چې زموږ په اړه نو د ده هغه معلومات به په دې ځای کې پراته وي یعنې دا چې کومې ټیلیګرام چینل لري یوټیوب چینل لري یا واتساپ چینل کوم چینل لري هغه به پر دې ځای کې له همدې ځای کولی شئ چې ورسره په رابطه کې هم شئ. له دې نه هم بچ کېږم. بل چې دی ملګرو آخرنی اپشن چې دی ایگزیټ یعنې د پروګرام نه وتل. که غواړو چې زموږ هغه ډیزاین تکمیل شوی او پروګرام بیخي بند کړو نو په همدې ځای کلیک کوو زموږ پروګرام به کوکې کړو له همدې ځای پروګرام بندي. ملګرو که دا ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو وړاندې تاسو ته در ورسیږي.